أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د قصص الأنبياء عليهم السلام پنځمه فته. محترم ورونو، په 13 فته کې زموږ بحث تر هغه ځای رسېدلی و چې د صالح علیه السلام پر قوم یا سمودیانو، هغه چې د الله جل جلاله د وحدانیت او د صالح علیه السلام د رسالت انکار کاوه، او پس له هغه چې د معجزې اوښه ووژل او بیا یې د صالح علیه السلام د وژلو نیت او اراده وکړه، الهي عذاب پر نازل سو. خو دغه د دوی عذاب یو عذاب نه و لکه پر عادیانو چې یوازې باد مقرره سو، یا لکه د نوح علیه السلام قوم چې په توپان سره غرق سوه، بلکې د دوی عذاب قسم قسم عذابونه وه، ځکه چې دوی ته د دوی د شرطو سره برابره معجزه راغله او بیا هم دوی انکار وکړي. د سمودیانو د عذاب اوله شروع دا وه چې مځکه په رېږدېدلو سوه. مځکه په دونه شدت سره رېږدېدل چې دوی ټول پر مځکه غځارېدل، د درېدلو قدرت یې نه درلودی، ټول غځار سوه او بیا یې د مرګ او زکندن حالت شروع سو. ټول د زکندن په دردو او خواریو کې وه، او آخره خاتمه یې په یوه لویه ناره سره وسوه چې دغه نارې ټول سمودیان هلاک کړه. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. یعنی نو ونیول دوی زلزلې، د مځکې سخته زلزله پر راغله او دوی وګرځېدل په خپلو کورو کې مړه او پړمخې پر ګونډو پراته. همدارنګه الله جل جلاله په سورة الذاريات کې فرمایي: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يعني په سمودیانو کې موږ د خپل قدرت علامې پرېښولې. کله چې دوی ته د اوښې تر وژلو وروسته وویل سوه د عذاب تر راتګ د مخه د خپل ژوند څخه ګټه او فایده واخلئ، چې هغه 3 ورځې وې، نو دوی د خپل رب عز وجل له امره سرکشي او نافرماني وکړه. نو ټکې صاعقې ونیول او دوی به ورته کتل، خو نه یې سوای کولی چې ولاړ سي او د الهي عذابه وتښتي، او نه و دوی بدل اخیستونکي له موږه یا مقابله کوونکي د الهي عذابه سره، بلکې خوار، ضعیفه او عاجزه وه. او بیا نو هغه لویه چغه صیحه یا ناره پر وسوه. الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي: انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. یعنی بېشکه موږ پر سمودیانو یو غږ، یوه چغه د ملایکې راولېږل، نو سول دوی لکه وچ مات سوي ټوټې ټوټې واښه، زړونه یې وچاودل. الله جل جلاله ټول کافر سمودیان ټوک ټوک او هلاک کړه. خو صالح علیه السلام او د ده مسلمان ملګرو ته یې چې 4,000 نفره وه له دغه عذابه نجات او خلاصون ورکړئ. الله جل جلاله د سورة هود په 66 نمبر آیات کې فرمایي: فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا.
یعنی کله چې د سمودیانو په عذاب او هلاک سره زموږ امر راغلی نو صالح علیه السلام او هغو کسانو ته مو چې د ده سره ایمان راوړی وو زموږ په فضل او رحمت سره نجات ورکړي. د سمودیانو د ښار او کورو آثار او علامې تر نن ورځې پورې پاته دي. هر څوک چې د مدینې منورې پر شمال غرب په مدائن صالحه کې تیریږي د دوی کورونه ویني. الله جل جلاله په سورة النمل کې فرمایي فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. یعنی نو دغه دی کورونه د دوی ورته وګورئ د هغه ظلم په سبب چې دوی کاوه کورونه یې خرابې کنډوالې او تش پاته دي. بېشکه چې د سمودیانو په دغه هلاک کې د هغه قوم دپاره چې دوی په خیر او شر پوهیږي لوی دلیل او عبرت پروت دی. د دې دپاره چې په دغه کیسه کې چاته شک او تردد نسي پیدا الله جل جلاله د دوی کورونه او ځایونه تر نن ورځې پرې ایښي او ساتلي دي چې خلک یې وویني او عبرت په واخلي او صالح علیه السلام له دغه ځای هجرت وکړي. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صالح علیه السلام د دوی څخه د تأسف او افسوس په حالت کې ولاړی او ویل زما قومه ما د خپل رب عز وجل رسالت در ورساوه او نصیحت مې درته وکړی مګر تاسې نصیحت کوونکي نه خوښوئ. صالح علیه السلام او د ده ملګرو د فلسطین مبارکې مځکې ته هجرت وکړي او هلته یې د رمله په ښار کې سکونت اختیار کړي او بیا یې په هغه ځای کې د فاني دنیا څخه رحلت وکړي او وفات سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د تبوک غزا ته تللی په لار کې پر مدائن صالح ورغلی. ځینې اصحاب کرام لاړل او د مدائن صالح د ځینو ساحانو څخه یې اوبه راوړې او د هغه ځای څخه یې څه لوښي ورسره راواخیستل. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبر سو امر یې وکړي چې لوښي دې مات کړل سي او اوبه یې توی یا چپه کړي او کم خواړه چې په دغو اوبو خیشته سوي یا جوړ سوي دي هغه دې وغورځول سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغه عذاب ورکړه سوو خلقو کورو ته مه ورننوځئ مګر په داسې حال کې ورننوځئ چې تاسې به ژاړئ. که ژړا کوونکي نه یاست نو مه ورننوځئ. دا د دې دپاره چې تاسې ته هغه څه درپېښ نه سي چې دوی ته ورپېښ سوه. په یو بل روایت کې راغلي دي که ژړا نه درتله په زوره ځان ژړوه یا لږ تر لږه د ژړا چم د دې دپاره کوه چې په ظالم قوم کې حساب نه سي. نو څوک باید مدائن صالح ته په داسې شکل ور نه سي لکه د تاریخي آثارو او ځایو سیل او تماشه چې کوي بلکې د الله جل جلاله قدرت او عظمت به ورپه یادوي. د الله جل جلاله هغه قهر او جبروت به ورپه یادوي چې پر دغه قوم ښکاره سو. نو به د عبرت دپاره د بیرې او ژړا په حال کې ورننوځي. الله جل جلاله په سورة هود کې فرمایي الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. یعنی واوري خبر اوسئ چې سمودیان پر خپل رب عز وجل کافران سوي وه. واوري خبر اوسئ چې سمودیانو لره دې د الهي رحمته لرېوالی وي. په دغه ډول د صالح علیه السلام کیسه د سمودیانو سره پای ته ورسېدل او دغه کیسه په قرآن مجید کې تر 26 ځایه زیاته ذکر شوې ده چې دغه کیسه د نن ورځې د مسلمانانو دپاره پند وعظ او نصیحت دی باید عبرت په حاصل کړي. د سمودیانو تر هلاک او تباهی وروسته پاته مسلمانانو ژوند کاوه او په بشر کې د الله جل جلاله وحدانیت او پر الله جل جلاله ایمان نشر سو. خو د څه وخت
تر تېرېدلو وروسته بیا په خلقو کې ګمراهي شروع شوه او بیا د شیطان نوې وسوسې شروع شوې او په کراره کفر نشریږي تر څو په فلسطین د جزیرة العرب په شاوخوا په عراق په مصر او په ټولو ځایو کې کفر نشر شو. دا وار الله جل جلاله د بشر د اصلاح کولو دپاره یو نبي راولېږي چې د اعظم الانبیا څخه دی او د اولو العزم رسولانو څخه دی چې دغه معزز او محترم نبی ابو الانبیا ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ابراهیم ابن تارخ یا تارح، ابن ناحور، ابن صاروغ، ابن راغو، ابن فالغ، ابن عابر، ابن شالخ، ابن ارفخشد، ابن سام، ابن نوح علیه السلام. د ابراهیم علیه السلام پلار چې تاریخ نومېدی آذر هم ورته ویل کېده. آذر د ابراهیم صلی الله علیه و آله وسلم د پلار لقب دی. څرنګه چې د خپل قوم کومک کاوه نو آذر ورته ویل کېده او د آذر ترجمه هم دغه ده، یعنی مساعد، کومک کوونکی. د ابراهیم علیه السلام کیسه په کلام الله قرآن مجید کې په 25 سورتو او 3 ځایو کې ذکر شوې ده. تاسو دغه نبی او د قصې عظمت او درجې ته وګورئ چې د قرآن مجید په 25 سورتو او 3 ځایو کې ذکر کیږي. ابراهیم علیه السلام د سام ابن نوح علیه السلام د اولادې څخه دی. ابراهیم علیه السلام د عراق په شمال او د بابل په ښار کې اوسېدی. بابل چې تر اوسه پورې مشهوره ښار دی خو په هغه وختو کې ډېر لوی متمدن او پرمختللی ښار و او په دغه ښار کې د بوتانو عبادت نشر و. ټولو خلقو د بوتانو عبادت کاوه. الله جل جلاله په سورة العنکبوت کې فرمایي: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعني کله چې ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته وویل بېشکه تاسې بیله الله جل جلاله د دې دپاره بوتان په خدایي سره نیولي دي چې ستاسې په منځ کې دغه د دنیا په لږ او بیکاره ژوند کې دوستي او اتحاد پیدا سي، خو بیا به د قیامت په ورځ ځینې ستاسې چې بوتان او هغه کسان دي چې نن یې تاسې عبادت کوئ د هغو څخه رزق، اولاد او د ځان ساتنه غواړي، د ځینو نورو څخه چې دغه تاسې یاست چې نن ورځ د ډبرو او شنختو څخه خپل مرادونه غواړي منکره او بیزاره سي، او ځینې ستاسې به چې تابعان دي پر ځینو نورو چې متبوعان دي لعنت وایي، او ستاسې ټولو د استوګنې ځای اور دی او په قیامت کې به هیڅوک تاسې لره د کومکانو څخه نه وي. د بابل خلق ټول مشرکان وه، یوازې د الله جل جلاله عبادت یې نه کاوه بلکې بوتان یې ورسره شریکول، لکه څرنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار او خپل قوم ته وویل دغه بوتان څه شي دي چې تاسې د هغو عبادت کوئ؟ قوم او کورنۍ یې په جواب کې ورته وویل موږ خپل پلرونه لیدل چې د دغو بوتانو عبادت یې کاوه، نو موږ هم د خپلو پلرو متابعت کوو. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي: اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يعني کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار او خپل قوم بابلیانو ته وویل دغه بوتان څه شي دي هغه چې تاسې هغو لره په عبادت سره ولاړ یاست، قوم او کورنۍ یې ورته وویل موږ خپل پلرونه لیدلي دي چې د دغو بوتانو عبادت یې کاوه، نو موږ هم د هغو عبادت کوو. معنا دا چې دغه د بوتانو عبادت دوی ته په میراث ورپاته و او ابراهیم علیه السلام دوی ته تنبیه ورکول او دوی یې پوهول چې انسان ولې او د څه شي دپاره د یوه شي یا د یو چا عبادت کوي. معلومه خبره ده
چې انسان د دې دپاره د یو چا یا یو شي عبادت کوي که چیرې دغه انسان اړ او محتاج سي یا یو کار بند سي نو دغه خپل اله او معبود بولي، هغه ته دعا کوي او هغه ته د دې دپاره ورناري کوي چې هغه یې کومک وکړي. او هغه څوک چې عبادت یې کیږي هغه هم دا قدرت ولري چې دغه د ده بلل قبول کړي او د دغه انسان حاجت ورپوره کړي. او د دې دپاره د اله عبادت کیږي چې هغه اله شریعت او قانون ورجوړ کړي، حق وروښيي او دغه انسان پر سمه او مستقیمه لار رهي کړي. همدارنګه د دې دپاره د اله عبادت کیږي چې عبادت کوونکي ته نفع ورورسوي او ضرر ځینې منع کړي. مګر دغه بوتان الهه دي عبادت یې کیږي، خو داسې الهه او خدایان دي چې نه شی اوري، نه یې ویني، نه نفع رسولی سي، نه ضرر. نو څنګه او ولې یا د څه شي دپاره د دغو کڼو، ړندو او ګونګیانو بوتانو عبادت کیږي؟ دا هغه ړوند تقلید او بېځایه متابعت دی. په ړندو سترګو د خپلو پلرو او مشرانو پوچ او بې معنا متابعت دی. د بشري او انساني عقل معطله کېدل دي. دغه د عقل ړوندوالی په دوی دغه کار کړی و چې د بوتانو عبادت یې کاوه. له بده مرغه نن ورځ هم په ځینو مسلمانانو کې داسې رواجونه پاتې دي چې الله جل جلاله هېروي او یو انسان له بله انسانه که مړ وي که ژوندی خپل ضروریات لکه رزق، اولاد، د ځان ساتنه او ښه ژوند غواړي. دغه کار هم د مسلمانانو د عقیدې دپاره لویه بدبختي ده. نو ورونو او خوندو خپل رب عز وجل او خالق جل جلاله مه هېروئ. هغه عز وجل مو رب دی چې د هر کار د کولو توان او قدرت لري او هم هر څه د الله جل جلاله څخه غواړي او هغه جل جلاله د هر شي مالک او خاوند دی. زموږ ټول ضرورتونه راپوره کولی سي او راپوره کړي یې دي. آیا زموږ په قول او عمل کې به دغه فرق او توفیر عجب نه وي؟ کله چې پر لمانځه ودرېږو د لمانځه په هر رکعات کې او هر وار د سورة الفاتحه یا الحمدلله په ویلو کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یا الله خاص تا لره عبادت کوو او یا الله خاص تا څخه مرسته او کومک غواړو. بل هیڅوک که نبي مرسل وي، که مقربه ملکه وي، که پیر وي، که ولی وي، زموږ د ضرورتو او حاجتو د پوره کولو قدرت نه لري. نو خود یوازې او یوازې ستا عبادت کوو او په هر کار کې ستا څخه مرسته او کومک غواړو. دا خو په لمانځه کې وایو. خو کله چې د لمانځه څخه فارغه سو بیا وایو فلانه یې راورسېږي، فلانه یې رزق راکړې، فلانه یې زوی راکړې، فلانه یې د آفاتو او بلیاتو څخه مې وساتې. او دا تاسې ته معلومه ده چې د عقیدې پاکوالی تر عبادت کولو د مخه دی. که عقیده پاکه او خالصه نه وي هیڅ عبادت نه قبلیږي. تاسو وګورئ چې د ټولو انبیا علیهم السلام اوله وظیفه دغه وه چې د خلقو عقیده یې ورسموله او ټول خلق یې توحید ته رابلل. زه به نور څه نه وایم، تاسې په خپله د ټولو انبیا علیهم السلام قصو ته په غور او دقت سره متوجه سئ. بیرته به خپلې کیسې ته راسو. الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه د مکې کفارو ته ووایه، بیان کړه دوی ته خبر قصه د ابراهیم علیه السلام. کله چې خپل پلار او خپل قوم ته وویل تاسې د څه شي عبادت کوئ؟ هغوی یې په جواب کې وویل موږ د بوتانو عبادت کوو او موږ همیشه دوی ته نږدې کښېنو،
یعنی د عقیدې درلودلو، عزت او احترام کولو په سبب موږ همیشه د دوی په حضور کې حاضر یو. ابراهیم علیه السلام ورته وویل کله چې تاسې دوی بولئ، کله چې یې تاسې وننګوئ، دوی دغه ستاسې بلنه اوري؟ که یې تاسې عبادت وکړئ نفع در رسوي، او که یې عبادت ونه کړئ ضرر در رسوي. معلومه خبره ده چې بوتان د لرګیو څخه یا د ډبرو څخه جوړ شوي دي، د خپله ځانه څخه یو مچ هم نسي شړلی، نو تاسې ته به څه نفع یا ضرر در ورسوي؟ کفارو یې په جواب کې وویل هو، دغه بوتان نه اوري، نه نفع او نه ضرر رسولی سي، خو خبره دا ده چې موږ خپل پلرونه لیدل چې د دغو بوتانو عبادت به یې کاوه. دلته به یو پوښتنه وکړم، څرنګه چې ابراهیم علیه السلام په دغه قوم کې اوسېدی او د هلته کوچنی لوی سو، آیا ده هم په کوچنیوالي د دغو بوتانو عبادت کړی دی؟ جواب: کلا، حاشا، ابراهیم علیه السلام هیڅ کله د بوتانو عبادت نه دی کړی. حتی ابراهیم علیه السلام د یوې لحظې دپاره هم د بوتانو عبادت نه دی کړی. ویل کېږي چې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر نجار و او د لرګیو څخه یې بوتان جوړول، او کله کله به خپل زوی ابراهیم علیه السلام ته چې کوچنی او ماشوم و دغه بوتان ورکړه چې دا یوسه او خرڅ یې کړه. ابراهیم علیه السلام به دغه بوتان یوړل او ویل به یې څوک هغه شی رانیسي چې ضرر رسوي او نفع نه رسوي. هیچا به نه ځینې رانیول، او بیا به د اوبو غاړې ته ورغلی، د دغو بوتانو سرونه به یې په اوبو ورچخل او ورته ویل به یې وچښئ، اوبه وچښئ، چې دا د ملنډو او پسخند آخره درجه او انتها ده. خو زیات تر دغه الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام په هکله په سورة الانبیاء کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. یعنی خامخا په تحقیق موږ ورکړی وه، ښوولی وه ابراهیم علیه السلام ته د ده په عقایدو او د ده په اعمالو کې د ده تر نبوت په خواله نیکه حقه لار، بلکې د ده تر ځوانۍ د مخه په کوچنیوالي کې مو هغه پر داسې لار برابر کړی وو چې د اولو العزم انبیاو د شانه سره لایقه او مناسبه وي، او موږ په ده باندې پوه چې دی د رشد د خاوندانو څخه دی، یعنی د عقل د پوهې د خاوندانو څخه دی. ابراهیم علیه السلام چې د خپل قوم په دعوت شروع وکړه، اول یې د خپل پلار څخه دعوت را شروع کړي. الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په قرآن مجید کې د ابراهیم علیه السلام قصه خپل امت ته بیان کړه. بېشکه چې دغه ابراهیم صدیق نبی و. کله چې خپل پلار ته وویل ای زما پلاره
ولې د هغه شي عبادت کوي چې نه اوري او نه ویني او نه ستا څخه هیڅ ضرر منع کولی سي؟ ای زما پلاره، بېشکه ما ته راغلی دی، ما ته راکړل سوې ده د علم څخه هغه اندازه چې تا ته نه دی درکړه سوی. نو زما متابعت وکړه، وبښیم تا ته سمه مستقیمه لار. ای زما پلاره، د شیطان عبادت مه کوه چې منع او مخالفت کارونه کوي. بېشکه چې شیطان د رحمان څخه ډېر نافرمانه سرکشه دی. ای زما پلاره، بېشکه زه له دې څخه بیریږم چې دغه د شیطان د متابعت په سبب به د رحمان له طرفه عذاب در ورسیږي. د شیطان د متابعت په سبب به د الله جل جلاله په عذاب اخته سي او ته به د شیطان دوست او د دوزخ ملګری به سي. اوس نو د ابراهیم علیه السلام پلار آزر د ابراهیم علیه السلام د دغو پستو او نرمو خبرو، دغه د ادب او مهربانیه ډکو خبرو په جواب کې ورته وایي: ای ابراهیمه، آیا ته زما د معبودانو له عبادته مخ ګرځونکی یې؟ د هغو عبادت نه کوې؟ که ته له دې کاره له وحدانیته منع نه سوې، نو خامخا به زه تا رجم کړم، په ډبرو به دې وولم او زما څخه د ډېرې مودې دپاره لرې سه چې زما د سزا څخه په امان سې. ابراهیم علیه السلام وویل: پر تا دې سلامتیا وي چې دا د رخصت د پلار د پرېښولو او د هغه څخه د جلا کېدلو سلام دی. نو یې ورته وویل: پر تا دې سلامتیا وي، ژر به زه تا ته له خپله ربه مغفرت وغواړم، بېشکه چې الله جل جلاله پر ما ډېر مهربانه دی. دا خو په اول کې ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زه به د الله جل جلاله څخه ستا دپاره بخښنه او مغفرت وغواړم. دا یې هغه د زویوالي شفقت و. مګر په وروسته کې چې ابراهیم علیه السلام پوه سو چې زما پلار د الله جل جلاله دشمن دی، ځینې بیزاره سو. الله جل جلاله په سورة التوبه کې فرمایي: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يعني او نه د بخښنه غوښتل د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره، مګر په سبب د هغې وعدې چې ابراهیم علیه السلام د خپله پلار سره کړې وه. نو کله چې ابراهیم علیه السلام ته معلومه سوه چې د ده پلار د الله جل جلاله دشمن دی، ځکه پلار یې پر کفر مړ سو، نو ابراهیم علیه السلام ځینې بیزاره سو. بېشکه ابراهیم علیه السلام ډېر کوونکی، په زړه نرم، د تحمل خاوند دی. ورونو، هیڅ مسلمان ته دا نه ده روا چې د کافر دپاره د مغفرت او بخښنې دعا وکړي. دا کار حرام دی چې مسلمان د کافر دپاره د بخښنې دعا کوي. مثلا یهودي، نصراني، هندو او بل کافر مړ وي او څوک یې فاتحې ته ورځي او وایي الله جل جلاله دې پر ورحمېږي، دغه کار حرام او ناروا دی. د کفارو دپاره بخښنه نه غوښتل کېږي. الله جل جلاله په سورة التوبه کې فرمایي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني نبي او هغو کسانو لره چې ایمان لرونکي دي، نه دا لایقه ده او نه ورته روا ده چې د مشرکانو دپاره مغفرت وغواړي، که څه هم دغه مشرکان د دوی سره دوستي لرونکي وي، که څه هم دغه مشرکان یې ډېر نږدې دوستان لکه مور او پلار وي، بخښنه به نه ورته غواړي. دغه د مغفرت طلب څه وخت نه دی ورته روا؟ دا هغه وخت چې مسلمانانو ته دا معلومه او ښکاره سي چې دغه د دوی دوستان دوزخیان دي، پر کفر مړه سي، بیا نو د بخښنې غوښتنه نسي ورته کولی. بیرته کیسې ته راسه. نو ابراهیم علیه السلام د خپل پلار، د خپلې کورنۍ
او د ټولو بت پرستانو څخه جلا سو، هغه یې پرېښول. الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام وویل: واعتزلکم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. یعنی بیل الله جل جلاله نور بنو ستاسې ټولو بت پرستانو او هغو شیانو څخه چې تاسې عبادت کوئ لرې او ګوښه سم، او یوازې د خپل رب عز وجل عبادت بکوم. امید لرم چې د خپل رب عز وجل په عبادت کې به بدبخته او ناامیده نسم. په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام ځوان هلک و چې عمر یې د 14 کلو په شاوخوا کې و. ځوان هلک دی او دی علیه السلام نبی دی. خپل قوم وحدانیت او یوازې د الله جل جلاله عبادت ته رابولي. اوس د ځان سره فکر کوي چې دغه دعوت د عملي کولو او کامیابه کولو دپاره باید څه وکړم او کومه طریقه استعمال کړم. نو یې دا فکر وکړي چې د شر ریښه چې بوتان دي باید وکشل سي. نو ځکه یې قوم د بوتانو په ماتولو تهدیداوه او ورته ویل به یې: زه مو بوتان در ماتوم. الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام دغه تهدید او ګواښ چې خپل قوم ته یې ورکاوه په سورة الانبیاء کې بیانوي او فرمایي: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. یعنی په الله جل جلاله مې دې قسم وي چې خامخا به ستاسې د بوتانو چاره او علاج پس له هغه وکړم چې تاسې ولاړ شئ. ابراهیم علیه السلام دغه خبره په پټه او د ځان سره نه ده کړې، بلکې په ښکاره او علانیه سره اعلان وکړي، خو چا واورېدل او چا نه واورېدل. خو هغو کسانو چې دغه خبره یې واورېده هغو سر نه په وګرځاوه. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. یعنی ځینې کفارو وویل موږ د یوه ځوانه څخه چې هغه ته ابراهیم ویل کېده اورېدلي وه چې دغه بوتان یې په بده یادول. نو دا معلومه سوه چې د ابراهیم علیه السلام ویل په ښکاره سره وه، نه په پټه چې ویل یې زه به ستاسې بوتان در مات کړم. نو رښتیا هم ابراهیم علیه السلام د داسې ورځې انتظار کاوه چې د بوتانو سره هیڅوک نه وي. خو څرنګه چې دغه بوتان د دغه قوم الهه او خدایان وه، نو همیشه به هلته خلق موجود وه. تر داسې اندازې چې دغو بوتانو ته به یې خواړه راوړل، د څه مودې دپاره به یې دالته د دوی مخې ته ایښې وه، او بیا به یې دغه خواړه واخیسته او دغو بدپرستانو به خوړل او ویل به یې دغه خواړه زموږ خدایانو رابرکتناکه کړه، العیاذ بالله. خو ابراهیم علیه السلام د خپل موقع په انتظار دی چې کله به د ده د قوم بوتان یوازې په لاس ورسي او دی یې مات کړي. څو هغه د ده د مقصد وخت او موقع راورسېده چې هغه د دغه قوم د اختر ورځ وه. په دغه ورځ به ټول خلق تر ښار د باندې وتل او هلته به یې لوبې او ساتیرۍ کاوه او دلته به یې بوتانو ته خواړه ایښي وه. قوم چې به هلته ټوله ورځ په لوبو او میلو تېره کړه، نو به د ورځې په آخر کې راغله دغه برکتناکه سوي خواړه به یې اخیستل او خوړل به یې. اوس نو د اختر د ورځې په سهار ټول خلق د وتلو دپاره تیاری نیسي او وځي، خو ابراهیم علیه السلام ناست دی او د وتلو اراده نه لري. خلقو ورته وویل: ولې ناست یې او ولې نه وځې؟ ده علیه السلام وویل: ما ستورو ته وکتل، دا را معلومه سوه چې زه نن ناروغه یم، انی سقیم، نو زه نه وځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ابراهیم علیه السلام خلاف ورته وویل، مګر دغه خلاف ویل یې د الله جل جلاله دپاره وه. غوښته یې چې په دغه مناسب وخت کې بوتان مات کړي. الله جل جلاله دغه حالات د سورة الانبیاء په مکرمو آیاتو کې بیانوي او فرمایي: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يعني خامخا فتحقيق مجبور کړی و شوولی و ابراهیم علیه السلام ته د ده تر نبوت د مخه ښه او حق لار او موږ په ده باندې پوه وو چې دی د رشد د خاوندانو څخه دی. کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار او خپل قوم ته وویل چې دغه بوتان څه شي دي چې تاسې دوی لره په عبادت سره ولاړ یاست، قوم وویل موږ خپل پلرونه لیدل چې د دغو بوتانو عبادت به یې کاوه، نو موږ هم د هغو متابعت کوو. ابراهیم علیه السلام وویل خامخا تاسې او ستاسې پلرونه په ښکاره او واضحه ګمراهي کې یاست. د ابراهیم علیه السلام قوم بابلیانو وویل آیا ته موږ ته په حقه سره راغلی یې او که ته لوبې کوونکی یې؟ یعنې په رښتیا سره دې دغه عقیده ده او که ټوکې مسخرې کوې؟ ابراهیم علیه السلام وویل نه زه ټوکې کوم او نه دغه بوتان ستاسې خدایان دي، بلکې ستاسې رب عز وجل هغه څوک دی چې رب د آسمانو او رب د مځکې دی، هغه ذات چې دغه مځکه او آسمانونه یې پیدا کړي دي او زه پر دغه خپلو خبرو د توحید د شاهدي ادا کوونکو څخه یم. دغه مې ایمان او یقین دی او په الله جل جلاله سره مې قسم دی چې خامخا به دغه ستاسې د بوتانو یو تدبیر او چاره هغه وخت وکړم چې تاسې له دغو بوتانو څخه ولاړ شئ. کله چې قوم یې د خپل اختر په ورځ تر ښار د باندې ووتی، بیا نو ابراهیم علیه السلام دغه د دوی بوتان ټوله ټوک ټوک او ټوټې ټوټې کړه، بې له هغه لوی بته هغه یې پرېښاوه او تبر یې د هغه پر اوږه د دې دپاره ورکېښاوه چې ښایي دوی هغه ته رجوع وکړي او د هغه څخه پوښتنه وکړي. دا چې ابراهیم علیه السلام د دوی د اختر په ورځ د دوی سره نه ولاړی او د ناروغۍ عذر یې ورته ووایه، په دغه باره کې الله جل جلاله په سورة الصافات کې فرمایي فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. يعني نو ابراهیم علیه السلام یو نظر ستورو ته وکتل او د قوم خلقو ته یې وویل زه ناروغ یم یا ناروغه کېدونکی یم. نو هغو هم دی علیه السلام پرېښاوه او دوی ولاړل. نو ابراهیم علیه السلام هغه د دوی خدایانو ته پټ ورغلی. اوس چې ټول خلق ولاړل او ابراهیم علیه السلام یوازې پاته سو، نو څه پېښه سوه؟ ابراهیم علیه السلام د وخت او موقع څخه ګټه واخیستل او د قوم خدایانو یا بوتانو ته ورغلی. ویې لیدل چې هغو ته ډېر خواړه پراته دي، ځکه هر چا د خوړلو یو شی راوړی و او د بوتانو مخ ته یې د دوی په عقیده د دې دپاره ایښی و چې برکتناکه سي. بوتان خورا ډېر دي، خو هغه د خوړلو شیان امانت پراته دي، هیڅ لاس نه دی ور وړل سوی. نو ابراهیم علیه السلام دغه د ډبرو او لرګیو الهه یا خدایانو ته د پسخند په ډول وویل آیا تاسې له دغو ایښول سوو خوړو څخه خواړه نه خورئ؟ معلومه خبره ده چې بوتان چپ او خاموشه وه. د ده علیه السلام د پوښتنې جواب یې ور نه کړی. نو یې بوتانو ته وویل په تاسې څه سوي دي چې خبرې نه کوئ؟ نو دوی ته ورغلی او په قوت سره یې وهل. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیه یرجعون.
نو یې وګرځول دغه بوتان ټوټې ټوټې بې له هغه لویه بته. هغه یې نه کړي مات او تبر یې د دې دپاره د هغه پر اوږه کښېښاوه چې ښایي دوی هغه لوی بت ته مراجعه وکړي او د هغه څخه د حال پوښتنه وکړي. ابراهیم علیه السلام لاړې او بوتان یې پر دغه ټوک ټوک حال پرېښول. هغه یوازینی بت چې مات یې نه کړي هغه لوی بت و. تبر یا هغه شی چې دغه بوتان یې په مات کړه هغه یې د هغه لوی بت په غاړه وروځړاوه. کله چې خلق له خپلې میلې څخه بیرته راغله که ګوري چې د دوی بوتان مات او ټوټې ټوټې پراته دي. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. دغه قوم وویل چا زموږ په خدایانو دغه کار کړی دی بېشکه چې هغه څوک د ظالمانو څخه دی. دغه خبره هغو کسانو وکړه چې هغو د ابراهیم علیه السلام قسم نو اورېدلی چې ویل په والله ستاسې د بوتانو چاره به وکړم. مګر هغو کسانو چې د ابراهیم علیه السلام قسم یې اورېدلی و او خبر و چې ابراهیم علیه السلام موږ د خدایانو په ماتولو تهدیدوي، هغو وویل موږ د یوه ځوانه څخه اورېدلي وه چې زموږ بوتان به یې په بدي سره یادول چې هغه ځوان ته ابراهیم ویل کیږي. یقینا دغه کار به هغه کړی وي. د قوم مشرانو وویل د خلقو په حضور ابراهیم راولي، یعنی ټول خلق دې راټول سي او ابراهیم راولي او د دغه عمومي ټولنې په حضور اقرار ځینې واخلي چې په دغه خبره ټول خلق خبر سي او دغه خبرې ټول خلق واوري، ښایي چې دوی یې وویني او پر شاهدان سي او بیا باید داسې سزا ورته مقرره سي چې د ده وړ او لایقه وي. ابراهیم علیه السلام راوستل سو او د محاکمې وخت یې هم اعلان سو، خو د ابراهیم علیه السلام مقصد هم دا و چې په یوه دغسې لویه ټولنه کې د خبرو کولو موقع راکړل سي چې دغه مشرکان ملامت کړم او د خلقو په حضور به د حق او حقیقت اظهار وکړم. محاکمه شروع سوه او ابراهیم علیه السلام ته یې وویل قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ د قوم مشران وویل آیا تا زموږ په خدایانو دغه کار کړی دی یا ابراهیم؟ تا دغه زموږ بوتان را مات کړي دي؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ابراهیم علیه السلام وویل بلکې دغه کار دغه د دوی مشر لوی بد کړی دی، دغه دی د دوی څخه پوښتنه وکړي که دوی خبرې کوي ورته ووایاست چې چا ټوټه ټوټه کړي یاست. یعنی دې ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسې د دغې خبرې پوښتنه زما څخه وکړئ. دغه لوی او مشر بت یې جوړ روغ دی او تبر هم د هغه سره دی، دغه کار به ده کړی وي. که دا هم نه وي نو په خپله د دغو خدایانو څخه پوښتنه وکړي چې ولې او چا داسې ټوټه ټوټه کړاست. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. نو دغو کفارو خپلو ځانو ته رجوع وکړه،
ټول خلق حاضر دي او هر یو د ځان سره فکر وهي چې خدایان څنګه مات سوه او هغه د خدایانو مشر مو هم خبرې نسی کولای چې حال ووایي او تبر هم د هغه سره دی. نو یو له بله سره وویل چې بېشکه تاسې ظالمان یاست. پس له هغه چې کفارو یا بت پرستانو ښکاره دلایل ولیده، واضحه منطق یې واورېدل چې دغه بوتان نه د ځان دفاع کولی سي او نه خپل حال ویلی سي چې چا مات کړو او بیا یې هم موږ عبادت کوو. دا څونه جهالت دی. مګر بیا هم شیطان خپلې وسوسې جاري ساتلې. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. او بیا پر خپلو سرو نسکوره کړل سوه. نکسه په عربي کې نسکوره کېدلو او پر سر درېدلو ته وایي. نو دا چې دغه کافران شرمنده سوه، لوړ یې نه سوای کتلی، یا دا چې عقلونه یې کښته سوه، دوی د خپلو عقلو کار او وظیفه معطله کړه. د عقل یې کار وانخیستی او ابراهیم علیه السلام ته یې وویل یقینا ته پوهېږې چې دغه بوتان خبرې نسي کولی، نو ته څنګه راته وایې چې د دوی څخه پوښتنه وکړي؟ ابراهیم علیه السلام وویل قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. ابراهیم علیه السلام وویل آیا تاسې بې له الله جل جلاله د هغو شیانو عبادت کوئ چې د هیڅ شي نفعه نسي در رسولی او نه ضرر در رسولی سي؟ نو هلاک او افسوس دی وي تاسې لره. او هو لطفا فته واړوه.